السلام علیکم د سکلز ورلد یوټیوب چینل ټول ملګرو ته په دې هیله چې ټول به ترک روغ یاست د صحت او عافیت جميع پرتن ولرئ ملګرو زه عبدالقیوم تان یو نوی ویډیو ته مو هرکلی کوم په دې هیله چې زموږ یوټیوب چینل کې نوی یوټیوب چینل سره سبسکرایب لایک او د وین آیکن کې تر څو زموږ هر نوی ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت در ورسیږي ملګرو نن دا ښایي چې موږ موبایل ډېر استعمال کوو چارج کم استعمال کړي یعنې چارج څنګه کولی شو چې سپما یې بچت کړو زما موبایل کې چارج 92% ده دا ډېر کار وکړي چې زه استعمال کړم نو 18 ساعته 15 ساعته 14 ساعته کار کوي چې استعمال یې کړم نو غواړم چې دغه زه استعمال هم کړم تر 24 ساعته 25 ساعته کار وکړي استعمال یې کړم که استعمال نه کړم بیا ډېر وخت کار کوي یا زنګ ته خاص کوم څونه ساعته کار دی وکړي یا نور اپلیکیشنونه پکې کاروم څونه ساعته کار وکړي دغه باندې درته ویډیو اپلوډ کوم که تر اوسه مو یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ لایک یې کړئ که کوم پوښتنه پیشنهاد وړاندیز لرئ په کمنټ کې وکړئ تر څو موږ په هماغه ویډیوګانو درته اپلوډ کړو نورې ویډیو نه اوږدوم ویډیو باندې شروع کوم نو رابسم سیټینګ ته صحیح ملګرو سیټینګ باندې به زه کلیک واخلم کله مې سیټینګ باندې کلیک واخیست نو دلته زه صفحه پورته خیزوم دلته لیکلي په ما موبایل کې ما موبایل انفینکس ده نو لیکلي دي پاور میلتانه صحیح ده سیسټم له طریقې نه لیکلي نو زه غواړم که دې باندې زه کلیک واخلم ملګري وایي چې دغه اپلیکیشن ما موبایل کې نشته نو زه دلته سرچ وهم صحیح ده عمومي سرچ وهم تر څو ځینو ملګرو موبایل کې دا نه نو دغه طریق نه هم کولی شي چې دغه بیټري سیټینګ ته داخل شي نو بیټري مې ولیکله ځکه دا ټول موبایلو کې شتون لري او نو ما ته به راوړي ټول ملګرو ته به راوړي دلته په بیټري سیټینګ باندې کلیک اخلو کله دا صفحه راوښتم ملګرو تاسو دلته وګورئ ما مخکې مې یادونه وکړه چې ما موبایل که زه استعمال کړم 18 ساعت او 4 منټه کار کوي زیات کار ماته نه کوي 92% چارج نو زه غواړم چې دا 92% چارج ډېر ساعتونه کار وکړي ډېر منټونه کار وکړي زه استعمال هم کړم نو تاسو دغه اپلیکیشن ملګرو ګورئ چې پاور بوست دغه به پرې ان کوي تاسو ملګرو زه په ان کوم تاسو به یې ګورئ چې څونه ساعت کار کوي تاسو به هغه 18 ساعتو ته ګورئ 4 منټو ته به ګورئ صحیح ملګرو نو زه دا ان کوم کله مې ان کړ 4 ساعته زیات شو ملګرو تاسو ګورئ چې 21 ساعته او 10 منټه کار کوي ماته چې زه استعمال کړم دغه طریقه ده نو دغه ان کوي تر څو ستاسو موبایلونه چارج ډېر استعمالوي دې طریقې نه به چارج کم استعمالوي استعمال او تاسو موبایل اپلیکیشنونه به تاسو به ډېر استعمالوي چارج به کم استعمالوي دغه یوه طریقه شوه بله طریقه درته ښایم که چیرې تاسو سفر اوږد سفر لرئ نو دغه طریقې باندې کولی شئ چې دا ان کوئ او تقریبا 4 ساعت او 4.5 ساعت زیات موبایل استعمال کوي بله طریقه یې درته ښایم دې طریقې باندې کولی شئ چې چیرې اوږد سفر لرئ یوازې 3 اپلیکیشنان استعمال کړئ او نور اپلیکیشن سیستم موبایل خپله بند کړي دغه ده الټرا پاور سیوینګ دا ده که چیرې اوږد سفر لرئ نو دغه 3 اپلیکیشنان درته ان کوي اول کال یعنې زنګ اپلیکیشن درته په کار اچوئ سیستم باندې اچوئ لکه زنګ به ترې ځي او زنګ به راځي موبایل ته دویم میسج به ورته راځي او میسج به ترې ځي دریم جنتري به هم کار کوي دغه 3 اپلیکیشنونه به کار کوي او نور به یو سیستم هم کار نه کوي ټول به اف کېږي که زه اوس ان کړم ملګرو نو ما ریکارډینګ بندېږي صحیح ده ملګرو تاسو که چیرې سفر لرئ او د موبایل چارج کولو امکانات هم نه وي نو دغه سیټینګ پرې ان کوئ تر څو ستاسو موبایل بیا ډېر زیات کار کوي تر خالي کال او اس ام اس او ورسره څنګ کې جنتري لپاره کاروئ تر 1 اونۍ پورې ځان رسوي 1 اونۍ 2 اونۍ ته ځان رسوي چې دغه سیټینګ په ان کې یوازې کال ته استعمال کوي که چیرې تاسو موبایل نه استعمالوئ همداسې ایښي 1 ورځې لپاره 2 ورځې لپاره دا هم بیا پرې ان کوئ تر څو تاسو چارج بچت سي او که چیرته چارج ډکدئ او غواړئ چې زر ډک سي دغه پرې ان کوئ بیا به ډېر ژر هم ډکېږي بله طریقه یې درته ښایم چې موږ موبایل چارج څنګه استعمال کړي دلته په دغه انډویسټ سیټینګ باندې کلیک اخلو کله کلیک واخیست دلته دغه باندې کلیک اخلو تر څو هغه کوم اپلیکیشن موبایل وجود لري
چارج وهي موږ استعمال هم نه کوو هغه چارج وهي څنګه غواړو چې هغه چارج ونه وهي. اپټیزیشن باندې کلیک اخلو. کله کلیک واخیست ملګرو تاسو دلته وګورئ دغلته به ټول اپلیکیشنان راوړي. دغه اپلیکیشنان به ټول راوړي لږ انتظار ورته کوو. دغه اپلیکیشن تاسو وګورئ چې ما چارج په بند کړی. تاسو موبایل کې به دغه آل اپس وي صحیح ده ملګرو. نو آل اپس که چیرې وي تاسو به راسئ دغه اولینی به ناټ اپټیزیټ باندې به کلیک واخلئ تر څو تاسو موبایل کوم اپلیکیشن دغه چارج پرې بند شي صحیح ده ملګرو او ونیول شي صحیح ملګرو. نو دغه سیټینګ هم ترسره کړئ تر څو هغه کوم اپلیکیشنان دي هغه تاسو چارج ډېر کم مصرف کړي. دغه طریقه به بل به تاسو پاس وخت سیټینګ باندې به کلیک واخلئ. دغه لومړنی کوم سیټینګ هغه ګورئ آپشن ګورئ دا به آن کړئ تر څو ستاسو موبایل ډېر ژر ډک هم شي. که چېرې چارجګر هم کمزوري دی انشاءالله دا به ډېر زر ډکېږي ځکه چې دا موبایل بیا چارجینګ فاسټ چارجینګ سیټینګ آن کېږي. دې سره تاسو کولی شئ چې خپل موبایل ډېر ژر چارج کړئ. دغه د هغه طریقه وه د چارج. هیله مند یم چې ویډیو مو خوښه سوي. که ویډیو مو خوښه سوي لازمي لایک کړئ. که تر اوسه پورې موږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب یې کړئ. تر بیا بلې ویډیو پاک الله یې زه له رب سپارم هر چېرته یاست اباده سوکاله پرمختللي اوسئ. الله مو مل شه.